بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې کلمه کې مونږه الله پاک سره وعده کړی چې ستا حکمونه مو د پیغمبر علیه السلام په طریقو به وخت تېرو او نن هغه تقریبا 1400 کال شو زموږ د خوږ نبي پیغمبر علیه السلام. نن مونږ هغه دغه ته تقریبا ټوله ټکنالوژي د هر څه پیل شو، هغه د خبرو ته دا ټول خلک مجبوره شو، ساینسدانان هم خپل دغه ته ونشي هغه یا واقعي چې کوم پیغمبر علیه السلام زمونږ د مکتور طریقې کومې خبرې یې کړې نو هغه اوس واقعي یو ځل بیا ثابتې شوې 1400 کاله پس. نو نن سبا تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک کې د کرونا بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا چې کوم دا واویلا راګړه کرونا وایرس نو موږ ټول ملک او ټوله دنیا په خپل لپیټ کې اغشتې ده. د دې مخنیوي لپاره زمونږ مفتیانو عالمانو صاحبانو چې کوم دا کم د وظیفې مقرر کړي نو زیاتر د هغې خپلول پکار دي. بل چې کوم زمونږ ډاکټرانو صاحبانو کوم هغه حکومت چې کوم تدابیر اختیار کول پکار دي هغه اختیارول پکار دي، هغې باندې موږ عمل وکړو. بل غټه خبره دا ده چې لکه زمونږ شکر الحمدلله حکومت وخت خو دونه دغه نه وي څومره چې دا کم خیر زرات دي نو هغې دا دغه کړی چې وس کېږي نو هغې خپل وس دپاره شکر دی موږ په فیسبوک باندې ګورو د هغې د خپل وس مطابق چې څومره دغه دي نو هغې امداد کوي لګیا دي نو موږ هغې ته ډاډګیري نه ورکوو. دا څومره تنظیمونه چې لګیا دي په دې سلسله کې نو د دې خاص کر لکه موږ ډېره شکریه ادا کوو او په کار هم دي داسې څومره چې د چا وس کېږي دې سره چې کوم مزدوران طبقه خلک دي لکه د چا کار مار نه په کور کې ناست دي نو خاص کر د هغه خلکو خیال پکار دی چې دې ته خپل دغه ورځ څومره چې چا وس کېږي او دې ته څه د شی ضرورت یې دې ته ور ورسي. نو بل دا خبره ده چې لکه شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او په پاکستان کې لکه زموږ مسلمانانو کې تقریبا دا شی کم نه کم دی او دا ټوله دغه خبرو وجه ده چې شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو او د خدای پاک په دغه باندې یقین ساتو، ایمانونه هم شکر دی مضبوط دي. نو دا دغه لپاره دلته دا شی کم دی. بیا هم دعا کوو د خپلو ملګرو ته خپل ملک ته خپل قوم ته خپل بچو ته ټولو ته. نو زه یم چې لکه زمونږ څومره وس کېږي زمونږ تنظیمونو زمونږ د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن له طرفه زه محمد جاوید یوسفزی تاسو دا درخواست کوم چې څومره د چا وس کېږي نو دا خاص کر مزدور طبقه چې کومه ده هغې له دې دغه ورکول پکار چې د هېڅ ضرورت دي چې د خپل ضرورتونه له پوره کړي. ډېرو خلکو پکې لکه داسې کړي دي چې یاره بیل پیکج جوړ کړی لکه ښه طریقه خو دا ده چې لکه دا هم ښه طریقه ده خو ښه طریقه دا ده چې لکه د پیسو د نغدو په شکل باندې دې ته امداد هغه کېدی شي نو دې چې کوم خصوصي ضروریات دي نو هغه دې لکه کولی شي په خپله. بس اخر کې به زه د کوم زمونږ سوشل میډیا پریس دې پکې ډېر زیات کردار ادا کړی دی نو زه د پښتو نیوز د چینل له طرف نه تاسو ټولو ته ډېره شکریه ادا کوم. خاص کر زمونږ د سوشل میډیا الکترانیک میډیا دې پکې ډېر زیات کردار ادا کوو نو زه د ډېره شکریه ادا کوم. والسلام.